النبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقد قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض إلى يوم القيامة. الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الجهاد ذروة سنام الإسلام. الحديث. كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام تحت ظلال السيوف. الحديث. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان فيه رسول الله مخلدا. وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. گرانو محترم اوریدونکو د مولانا غلام حضرت سے په هر موضوع تقریر بتا سوتا پیښور ښار کې د قصه خانی شاته په کباړي بازار کې اهل سنت مرکز 61 کې وا تاسو ته د فیض الله سره ملاويږي. د دین علاوه د هر قسم دینی تقریرونو، نعتونو، تلاوتونو او د مولانا احسان الله حسین صاحب د هر جمعې تقریر وا هم تاسو ته په دې دکان کې ملاويږي. ختم قرآن په مناسبت باندې جوړ دی. یو څو ماشومانو د قرآن ختم کړی د هغې په سلسله والدینو د هغې دا تکلیف ایستلی دی. هغې ته خو اسم چې کم سره لکه نن چې زمونږ بچو قرآن خلاص کړی دی د نورو خلکو به هم شوق دی ته پیدا شي هغې به هم خپل بچي قرآن ته کښېنئ. د هغې صاحبانو دا غرض و استاسې د استاذ جي دا غرض و چې یو عالم بیانو کې عوام به بیان واوري هغې به هم خپل بچي قرآن ته کښېنئ. څه خبرو استاذ جی چې مقتدیانو قسم خوړلی دی چې ماشومانو نه بغیار به او د یو څو کسانو نه بغیار به مونږ نه کینو. تعجب ستاسې د ازرخانۍ نوم او تعجب ستاسې د دین دا شوق. نوم مو تر کم حده رسیږي مینځ کې در کې دینداري تر کمه حده ده. زه خو افسوس په دغه حال باندې کوم چې تاسې نن د یو مولا بیان ته جماعت ته نشئ راتلی نو تاسې به د امریکې مقابلې ته به تاسې ته څوک څه تمه وساتي ته به څه وځئ یاد ته.
بہرحال واقعاً چرا زرخانی خلق داغی شہرت پا بدماشے کے شوے دے کپار جی کی اوکار کی گی مڑے کی گی چا کڑے زرخانی وال کڑے دے یو ڈاکا کی گی چا کڑی فلانی کڑے دا دای دا خپل جرأت دا خپل غیرت دا خپل جذبہ دا پر غلطو کارونه استعمال کړی دا بدماش ته الله چې کم جرأت او کم سینه او حوصله ور کړی دا ډېر لوی حوصله ده بے غیرت سړی بے همت سړی غلام نشي کوله بے غیرت سړی او بے همت سړی هغه څوک نشي وژلې بدماشیم په غیرت باندې کیږي خدا خلق چا پوي کړی نه دي دی هغه اسلامی جذبات چې غیرت د غیر پاسېدل په دشمنیو کې استعمال کړی دا خپل منځي اختلافات او ډاکو کې استعمال کړی دا هغه جذبات چې کم الله ستاسو زړه کې اچولې دا کم غیرت چې الله ستاسو سینه کې اچولې دی هغه د خپل مسلمان رور باندې مې استعمالوه هغه غیرت موقع د اسره روانه ده راپورته شاو د امریکا او د کفر خلاف و جنگيږي چې ستا غیرت مونږ وګوري چې زرخانی والا څومره غیرت لري خو افسوس دا کوم چې تر یو عالم بیان ته جمعات ته 2 قدمه نشر اخسته او د خپل دربرجان سره پکټ کې ناشته او جمعات ته 2 قدمه تهاجر او مجبور هغه چې کم دنو اوسګار نه د دربرجان سره دومره مصروف وي چې یو غنټي نیمه غنټه ته جمعات ته نشرات لنو تا ته بز داو مې سو کم چې ته ما سره میشته ولګي او جهاد ته امریکای ته لړش تعجب بهرحال الله دې دغه ماشومانو چې قرآن اخلاص کړی دي د دې والدینو ته اجر عظیم ورکي واقعا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په یو مختصر حدیث کې د قرآن د ختم فضائل خلاص کړی دي د حشر په عظیم میدان چې خلق د سینو د نامه او د سره پورې په خلو کې ډوب پراته د حشر عظیم میدان کې چې الله رب الجلال د قهر نډک आवाज کوي هغه ورځ باندې چې د الله د رحمت فرشته د حشر د میدان نه تختی هغه ورځ باندې چې 1,40,000 پیغمبران د نفسي صدا او چغه وهي هغه ورځ باندې چې پټول انسانانو باندې بلرزه غړي هغه ورځ باندې بزینی خلق د حشر میدان ته په خوشحالۍ کې راشي په سر باندې به یو تاج خي هغه تاج کې به ملغلري هغه ملغلر نه براناګانی خيږي د حشر د میدان خلق چې څومره دي څوک تر زنګون پورې څوک تر نامه پورې څوک تر غړې پورې هغه به په خلو کې ډوبوي پیغمبران به د نفسي صدا आवाज کوي هغه به حیران شي چې موږ په ساحل یو د انسانان نن په سر باندې تاجونه پراته دي څومره په خوشحالۍ ولاړ دي تاسو به شروع کی چې داخلك څوک دي ورته به ویلې شي چې دا هغه انسانان دي هغه مور او پلار دي چې په خپل بچو باندې د قرآن ختم کړو دا هغه بچی د قرآن ختمولو په برکت باندې الله د قیامت د عظیم ورځ سختۍ د دین لري کړی دي او په دې خوشاله باندې سرفراز او بختور ګرځولي دا دې نه غټه خوشحالي بلا سي وقت چې د والد ته د عزت ورکول کېږي نو د خپل د ماشوم به کم مقام لري هغه نو رسول الله نو پټه پریخي چې هغه الله کم اجر بیا ورکړي چون کې مقتضی حال موافق وخت د راغله چې مسلمان ساده مسلمان عوام مسلمانان زمونږه هغه په ذهن کې د ډېر مودې سه د دیو جنا چې کم جهادونه راغلیو پاغي کې چا ورته شوبا چولې وا انګريزانو په موږ داسې علامه او نخره وکړي چې زمونږ نه صحیح جهادونه ورکړه د دیو جنا د کلونو رئیس زمونږ ساده مسلمانان رونه هغه د جهاد نه خبره پاتې شو مولیانو په منبرونو جهاد بیانونه پرې خدا په دغه وجه باندې عوام مسلمانان داسې فکر کوي چې ګنې بس دا منځ کوا او روزه نیسا او حج کوا او جهاد کوا د دینه بغیر به په من کمبله فریضه نه حالدار داسې نه ده جهاد د اسلام په کارونو کې د اسلام په فرایضو کې هغه عظیمه فریضه ده چې د دینه بره فریضه او اوچته فریضه بیا بله نشته ده
حدیث مبارک کے راضی الجہاد ذروۃ صنام الاسلام، اسلام دا جہاد چی کم دے دا دا اسلام دا بوکان برسر دے، لکا اسلام چی یو غٹ اوخ شی دا اوخ بوکان برسر جہاد دے، یعنی دا جہاد نا عظیم المرتبتا او دا جہاد نا چی کم دے لوڑے رتبے والا عمل اگا دا دین پکارونو کے بلکار نشتا۔ حدیث مبارک کے راضی کم یو کس خپل ځان او خپل مال دا خدای په لاره کې خرج کی، مراد تینا غزا دا، من غزا بماله و نفسی، چا چې مال او نفس دا خدای په لار کې په غزا کې وایستا، دا انسان چې یو منځ کوي دا یو منځ په 49 کروڑ باندې قبليږي، هغه د غزا متعلق راغلی دی، نور لارو کې دا فضایل نشته۔ حدیث مبارک کے راضی کم استرگی چا دا جہاد پا پیرکے غڑی در پاتشوے یوا گھنٹا نیمہ گھنٹا پاو یوا دوا درے گھنٹے دا جہاد دا مجاہدین پیرا اکڑا۔ حدیث کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی پا دا جسد باندے کم جسد کی چی دا استرگی لگی دلی چاگا دا جہاد پا پیرکے غڑولی پاتشوی دی پا دے جسد دا جہنم اور حرام دے۔ حدیث مبارک کے راضی کم یو انسان چاغا د جہاد کے داغخ پہ د جہاد پا گردنو آلودہ شوے پا دغا وجود بانے و پا دے جسد د جہنم اور حرام دے۔ حدیث مبارک کے راضی چا اللہ رب الجلال شہید تا دا سے شپک خصوصیت اور کڑی، رسول اللہ فرمائی چاگا خصوصیت اللہ ما تم ندرہ کڑے، یو دا خصوصیت دا غنا دا خصوصیت دے کل چی شہید سترگی پٹیگی او دے دا دنیا نا رحلت کئی دا کسمر گناہونا غٹ وار کڑی پا دا ٹیم کے دا گناہنا دا سے پاکشی کا یوم ولدت امہو لکا کم ورس چا مور نزیگی دلے و پاک دا گناہنا دے پا شہادت دا شانت دے دا گناہنا پاکیگی۔ دارنگی رسول اللہ فرمائی چیزو وفات شم ما تب غسل را کول کیگی، لیکن شہید آغا عظیم المرتبت انسان دے چاگا کل وفات کیگی پخپل و جاموں کے دفن کیگی۔ دا حشر عظیم میدان کے بشہید خپل کلمے او خپل وینی پلپو کیا چولی دا حشر عظیم میدان تبرا روانی دا اللہ پا حضور کی بعرض کئی الہ زمان دا وڑتنا چتا ما ترا کڑے وا ستا پلارا کی میں پدغل خرو باندے تقسیم کڑا الہ ستا دا الہ کلمت اللہ لپارا دا جہاد دا سربلندی دا پارا دا کلمت اللہ دا اوچتوالی دا پارا ما پزان بانی دان اخری کری دی، الہ حدیث کی رازی خپلی وینی میں پلپو کی نیولی دا اللہ حضور تا بسرلوڑی را روانی او حدیث کی رازی چی رنگ دا وینو برنگ دا وینوی لیکن بوی بوتی مشکو بوی خیجی۔ نو پدغا وجہ باندے عوام سادہ مسلمانان آغی دا سی وی چگینی بس ام دا یو سو فرائض دی نا، جہاد فرض دے او فرض دو قسم دے، یو تا فرض عین ویل کیگی یو تا فرض کفائی ویل کیگی۔ فرض عین جہاد، فرض کفائی اغا جہاد دے چھ مسلمانان پا کافرو دا حملے ارادہ کی، مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وقت امر فوج تا وکا چھ پا انڈیا تعرض کئی، اگئی تعرض نرے کرے دیا پہ تعرض کئی دیتا فرض کفائی ویل کیگی، دا دے علاقین چی یو سڑی پا کی حصہ واخستا دا ٹولو غاڑا پہ خلاص دا، کدا علاقین یو سڑی حصہ وانخستا دا ٹولو غاڑا پہ بند دا، مثال دا تبلیغ دے ہم فرض کفائی دے، کدا علاقین یو کسو کا ٹولو غاڑا خلاصا کہ یو ونکر ٹولو غاڑا بند دا دے خو فرض کفائی۔ کافر چی پتا بانے حملہ کی پتا جہاد فرض عین گرزی گی، کہ یو وقت کی دنن دو درے کال اوڑن دے پا افغانستان کے پا دشت لیلہ کے پا قلم لکلی 8500 کسان قاریان او طالبان شہیدان کیگی، دا مشینو دا پیکاز ضربو تا غرزول کیگی، پا یو رزبانی ٹول وفات کیگی و شہیدان کیگی، یو ملکونوی دہشت گردی وشوا۔ کنن مسلمان دا جہاد پا نیت باندے یو یرغل پا کافر باندے وکا کہ ہر چا کڑے خکاری کڑے دے، نو کنن دا سی کاروشو کا پدے کی معشومان مڑی آغا کسانو تا دے اللہ بخنو کی اکمو چی دا یرغل کڑے، معشوم باندے زنانو باندے دا کافرو بی گناہ یرغل دا مسلمان کار نہ دے، ولی عامو نورو کافرانو مشرانو باندے دا ککول دا دا مسلمان فرض کفائی جہاد دے کئی بلس، دا دہشت گردی نہ دا، دیکھو نصبات جہاد تا دہشت گردی ہوئی، آغل تا چام دا خبرو نکلا چه طلبہ شہیدان شو دہشت گردی شو،
یو وخت د نجیب په حکومت کې بلکې د ببرک په حکومت کې په هرات د افغانستان کې په یو ورځ باندې 15,000 کسان د تو اسماعیل په مشرۍ باندې چې هغه ترې خلاص شو او هرات کې د بلدوزرو د لاندې ژوندي ښخ شو. چا مو نه دهشتګردي وشوه. 1.5 میلیون نه د پاسه شهیدان په افغانستان کې د کفر او د روس د یرغل د لاسه شهیدان کېږي. چا مو نه دهشتګردي وشوه. نن که په امریکا کې مسلمان یرغل حمله کوي دهشتګردي ده. نام نهاد مسلمان، منافق مسلمان، بے غیرت مسلمان د پاکستان د بعض مشرانو غوندې هغه هم د دې دهشتګردۍ ته چیرې دا ښه کارونه شو. لیکن رسول الله نقش قدم ته وګوره، هغه او د هغه صحابه کرام روم تیم کافران نه پرېږدي، هغلته ورځي او یرغل ورباندې کوي. که دا دهشتګردي وي نو صحابه ولې دا دهشتګردي کوله؟ دا جهاد او صحابه کرام ځکه چې په کافرانو حملې کوي. شام، فلسطین، حمص علاقه، مادی کرب، بالبک، حضرموت، دا خاریی لوی لوی 2,000 صحابه کرامو د کافرانو نه ونیوي، په زرګونو زرګونو کسان ورکې مردار کړو. په انطاکیه کې کسرا بادشاہ غصه شو او دا خبره وکړه قیصر هغه دا اعلان وکړه، خپل لوی لوی جرنیلان راوغوښتل، هغه ته وی چې تاسو جنگ صحیح جنگ نه کوئ، اوس به زه خپله د جنگ میدان ته وځم. د روس بادشاہ هغه وخت کې رقینی نامه وه. د قسطنطنیې بادشاہ چې دا د هرقل بادشاہ قیصر روم زوی و، کسرا نه بلکې قیصر روم، چې هرقل نامه وه د هغه زوی و، قسطنطنیې نامه وه. قسطنطنیه ورته ځکه وایي چې د اولنی بادشاہ د قیصر زوی چې هرقل و، د هرقل زوی هغه چې کم دی نو قسطنطنین په دې بادشاهي کړی و. هغه هم راوغوښته. دیرجان چې دا د هرقل بادشاہ چیف فارم سټاف د افغانستان په اصطلاح لوی درستیز و، هغه هم راوغوښته. یو دوه درې نور لوی لوی بادشاهان هم راطلب کړو. د هغوی په مخ کې هرقل بادشاہ د اعلان وکړه چې د مسلمانانو مقابلې ته به زه پخپله وځم. هغوی ورته سوال وکړه چې دا ځل موږ ته لوی لښکر راکړه او موږ به د مدینې او د مکې نه هم صحابه ختمو، پاتې لا دا چې شام علاقه یې زموږ نه نیولې ده. د دې لوی لښکر تیاری بندوبست شو. روسیې قربانۍ دپاره په هغه وخت کې د اسلام دشمنۍ ته 2 لکه فوجیان ورکړه. رقین باچا قسطنطنین 2 لکه فوجیان ورکړه. دیرجان 2 لکه فوجیان ورکړه. هغه نورو بادشاهانو حتی کې 10 لکه فوجیان رومیان برابر شو. 80,000 کسان نام نهاد چې هغوی ایمانونه راوړي وو او بیا د صحابو نه تښتېدلي وو، لکه نن سبا مسعودیان چې اوس یې امریکې ته هرکلی ویلی چې موږ به د امریکې تر شا کلک ولاړ یو، د طالبانو مخالف کې به جهاد کوو. دا مرتد دی د دین نه، په دی جهاد بالکلیه روا دی. ته د کافر څه درېږې، خپل مسلمان رور ولې. هغه هم دغسې خلک وو. جبیل ابن سهیم غسانی مشر و، د هغه په مشرۍ 80,000 کسان مرتد شوي وو، اول ته تښتېدلي وو هرقل باچا سره. نه 80,000 هغوی وو، 10 لکه دا نور فوجیانو. هرقل بادشاہ تربیه ورکړه. د خپلو فوجیانو ته وی چې تاسې به ټول په دمه پراته یئ. مسلمانان شام ته 2,000 راغلي او دا کسان عربیان چې موږ ته را تښتېدلي دی 80,000 دي. نو دی 80,000 هغوی 2,000 توره په توره ماتېږي، اوسپنه په اوسپنه ماتېږي، عرب په عرب ماتېږي. د دې عربانو دپاره به اولنۍ مقابلې ته د خپل عربانو ځي، دی به ورسره مقابله کوي. که دې 80,000 چېرته جنګ ونه کړی شو، بیا به تاسې 10 لکه کسان مقابلې ته وځئ. 10 لکه 80,000 فوج را روان شو. دغه وخت کې
ابو عبیده ابن جراح رضی اللہ عنہ دا 2.5 صحابه ټول راغونډ کړو. و امرهم شورا بینهم، قرآن وی د صحابه کاروبار بخپل مینس کې مشوره و. هغه توای چې نن خو خبر راغی، استاد راغی چې 10,50,000 فوج هرقل بادشاہ د انتاکین رولېګو. اوس منگ 2.5 هغه 10,50,000 سم مشوره دستاسي. یو کس پاسې دا ورتوای زمنګ مشوره دادا چې دا شام به بیرته پریدو، واپس به مدینه منوره ته لاړ شنو، الته به مورچې جوړی کو، اسنه چې مدینه او مکه نه ونیسي. ابو عبیده ورته خاموش کینا، دومره بیکاره فیصله دی وکړه چې زما د مجاهدینو همت دی ټول ختم کړ. منګه دا 2-3 کاله دوره خلافت ابوبکر صدیق کی قربانی شهیدان ور کړی دي او شام مو پډېره سختۍ نیولې ده. اوس به شام پریدو، واپس به مدینه ته تختو، دا نشي کېږي. ابو سفیان پاسه دا د معاویه سے پلارو رستو د ایمان راوړی دی، هغه سړی دی چې د احد میدان کې د کافرانو سردار دی، خو بیا فتح مکه کې ایمان راوړو، بیا په اسلام کې ډیر مضبوط او کلک سړی. پاسه د ابو عبیده صاحب توای زما را دادا چې دا په کمزې کې تاسې دیرای په همدغه شام علاقه کې مورچې جوړې کوي، کافران چې دی نو اول به موږ ختمول غواړي، زمونږ نه مخکې مدینې ته نشي تللی، ډارېږي چې شاه خوانه را باندې حمله ونه کړي. هغه به زمونږ پوښتنه کوي چې دا مسلمانان په کمزې کې دیرګاه لري، نو موږ پسې به راځي، همدې ځای کې دیره شی ځای په ځای مورچې جوړې کوي. ابو عبیده رضی الله عنه وی چې ډېره ښکلې رایه دې راکړه. دا څومره خاریو کې چې صحابه تقسیم کړیو هغه راوغختل، تنگ شوي خو نه صاحبانو، هغه راوغختل اټول په دغه ځای راجمع کړه. حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ په دغه وخت کې د مسلمانانو د لخر جنگي قومندانو او د ټولو امیر چې کومو هغه ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه او د مسلمانانو عظیم امیر په دې وخت کې امیر المؤمنین عمر فاروق سے په مدینه منوره کې. دا د رسول الله د وفات نه تقریبا 9 یا 10 کال وروسته خبر ده. خالد بن ولید تا ابو عبیده صاحب وای یا ابا سلیمان نن ته خاموشه، هر کله چې تا کومه فیصله او رائے را کړې ده په جهاد کې، هغه رائے کې الله ډېر خیر او برکت اچي، تر ته فیصله را کسه چلو کم. هغه ورته وای ابو عبیده صاحب مسلمانانو رائے دار چې په دې دي رکیږو، زه د مسلمانانو د مشورې خلاف کار نشم کولای، اگر که زما پزله کې و بل رائے شته. ابو عبیده ورته وای یا خالد ابن ولید تا چې کومه مشوره مونږ ته راکړې هغې کې الله خیر او برکت اچولی، ستا مشوره باندې به عمل کوم، خو راته مشوره راکا. هغه ورته وایي زه مسلمانانو خلاف نشم کولی. وایي نه زه درته وایم مشوره راکا. هغه ورته وایي زما مشوره دا ده، زمونږ د عربانو اسونه د هغې عادت دا دی چې په منډه کې ډېر تیز دي، کله چې زمونږ اسونه جولان او داسې دوره ونه خوري دی شکست کافر ته نشي ورکولی. دا تا چې په کوم ځای کې دیرګاه جوړه کړې دلته باغونه دي او په دې ځای کې زمونږ اسونه منډې نشي وهلی، ته که چېرته د جنګ اراده لرې نو خیر دی، د دې ځای په مخامخ باندې د یرموک میدان دی، 100 جریبه میدان دی، هغه میدان کې واړوه، که کافر پرېوځي په میدان به پراته یي، موږ به په میدان پراته یو. دویمه دا ده چې خوا کې را سره بحر دی او اوبه به ډېرې زیاتې، زمونږ لښکر ته به د اوبو رسولو تکلیف نه وي. ابو عبیده رضی الله عنه چې ډېره ښکلې رایه ده. مسلمانانو ته امر وکړ چې ځان د یرموک میدان ته ورسه. دې ته غزوة الیرموک ویل کېږي. دا 4 ورځې جنگ شوی، د صحابو په دور کې د دین عظیم جنگ بل جنگ نه دی شوی، لکه رسول الله په زندګۍ کې د احد د میدان نه لوی جنگ نه و شوی. تبوک جنگوش ډېر زره صحابه و، لیکن هلته جنګ ونه شه، بیا اسې تلي خو شهادت چې شوی دی او قرباني چې ډېر ورکول شوي نو هغه د احد میدان او د رسول الله نه وروسته صحابو په دور کې دغه عظیم جنگ دی چې شوی. 2.5 کسان دلته پراته دي. دا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ پا مشرعی باندے یو خط ورکا ورتا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خط لکا عمر فاروق سیبتا. اولا سلام، پس دا سلام نا عرض دا چه هرقل بادشاہ 10,50,000 لخکر رئیستے دے، من خو مقابلے تا تیاریو، لیکن بیا هم اغی دیر زیاد دی. قرآن وی چه دو کافر نبا دا یو کافر نبا دو مسلمان، د 2 کافر نه به یو مسلمان نه تختیږي. اوس اغیره باندې 10 چنده او 100 چنده زیات دي. نو که تا سره څه صحابه موجود وي د جهاد والا نو موږ ته په مدد کې راولېږه.
حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ لاړو او فرمایي د جمعې په ورځ روان شم، بله جمعه د 12 د زوال ټیم دی چې ورسېدم، ګورم چې عمر فاروق صاحب مدینه منوره کې اودس کوي، اراده کوي چې اوس خطبې تخریج او تقریر شروع کوي. زه ورغلم، ما ته وی عبدالله کم خوا نه رالی؟ وی ما ورته چې شام نه رالم. وی په خیر رالی او هر کله راشې تا به راته نوي حالات راوړي، څنګه چللی؟ وی ما ورته خط ورکوی چې خط یې وکاته، رنګ ډېر متغیره شو. پاسې د جهادي تقریر یې وکړ. صحابه ته وی چې داسې مسله پیښه ده، مشوره راکړئ او که کم کسان قربانۍ ته تیار نو سبا پورې ځانونه جهاد ته تیار کړئ. علي صاحب راغی، عمر فاروق صاحب ته وایي خط ولیکه او واپس هلته ولېږه. هغوی ته داسې ووایه چې زمونږ د امداد نه د الله امداد تاسې ته ډېر دی، تاسې په دغه لږه کسانو د کافرو مقابله په همدغه ځای کې وکړئ. خط یې ولیکه، حضرت عبدالله رضی الله عنه ته خط واپس ورکړه. دی فرمایي زه په باب الحبشه باندې ووتم، حاجیانو صاحبانو به لیدلي باب جبریل باب الحبشه، چې کله حبشې دروازې باندې ووتم په وخ سور یم، اوس مې اراده ده چې روانېږم واپس شام ته ځم، یوازې یم، زړه کې مې راله چې مرګ ته روانې، هسې نه شهید شي د رسول الله روضه به دې نه لیدلي، راځه یو ځل خو د رسول الله زیارت وکړه. وایي واپس راتاو شم، د نبي علیه الصلاة والسلام روضې ته رالم. چې مې وکاته حضرت علی رضی اللہ عنہ او حضرت عباس رضی اللہ عنہ او حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ او دارنګ چې کوم د حسن صاحب او حسین صاحب دا یو د علی صاحب پغېږه کې پروت دی او بل د عباس صاحب پغې کې پراتري دي، امناستي 15 کسان. ما چې سلام واچو، علی صاحب راته وایي تا ولې دلته پاتې شوې، په جلتۍ ځان رسوه. وایي ما ورته وي چې زه رالم تاسې ما ته دعا وکئ چې دا لاره ډېره ځای ته اوږده ده او دشتې دي چې ما باندې الله دا لاره را نږدې کړي. هغه ورته وایي چې عمر فاروق ونې شخصیت سره د مخه کړې ده، هغه نه دعا وغواړه. او ما ورته وی چې هغه راته دعا کړې ده، لیکن تاسې خاندان د نبوت یې، بل تاسې د رسول الله روضې سره ولاړ یې، دلته راته دعا وغواړئ. نو حدیث کې راځي چې دغه عباس صاحب فرفعل عباس یدیه وعلی کذالک، عباس صاحب لاسونه جوړ کړه او علي صاحب هم لاسونه جوړ کړه، دعا کوي اللهم انا نسألك بهذا النبي المصطفى، اللهم اني اتوسل اليك بهذا النبي المصطفى والرسول المجتبى الذي توسل به آدم وقد غفرت له خطيئته الا سهلت على عبد الله بن قرط طريقه وطويت له البعيد. الها دغه پیغمبر په وسیله درنه دعا غواړو. قبر ته داسې اشاره وکړه. هغه پیغمبر چې آدم علیه السلام په وسیله غوښتلی و، الله ورته خطا معاف کړې وه چې دی عبد الله صاحب ته لاره لنډه کړه. نو بیا ورته علي صاحب وایي زه اوس مه خفه کېږه، درته خاندان نبوت دعا کړې دا نه رد کېږي، بل د رسول الله په خوا کې کړی او بل دا رسول الله خدای ته وسیله کړی دی. بعضې خلک وایي صحابو په رسول الله وسیله نه ده نیولې که نه، دا وسیله وکړه څه. هغه روان شو او وایي زه سبعي روان شم، د خالد ورځې مزل مې وکړه، د یکشنبې اتوار ورځې مزل مې وکړه، د پیر د ورځې د مازدیګر اذانونه د یرموک د صحابو اذان زما په غوږونو راغی. د هغې خوانه 2 ورځې مزل او د دې خوانه د دې دعا په برکت باندې الله 4 ورځې لاره ورته لنډه کړه او 3 ورځو کې 2 ورځو کې هلته ورسېد. وایي چې ورسېدم خط مې ابو عبیده صاحب ته ورکړه. دا نو هغه ټیم دی چې د کافرانو 10 لاکه 15,000 لښکر په 3 میله کې اخوا دشته کې پروت دی را رسېدلی دی. خط یې چې ولیده صحابه کرام راغونډ کړه، عمر فاروق خط ورته واورو چې ځانونه به بې ځایه نه شهیدان کوئ او عمر صاحب امر کړی چې ټول جهاد ته تیار شئ، سبا ته ځان تیار کړئ جهاد ته. صحابه کرام ډېر په خوشحالۍ باندې تیاری شروع کړه. سبایي ټیم دی. هغلته د کافرانو مشر دی وخت کې دیرجان نامه ده، لوی بادشاه دی. هغه جبیل بن سهیم غسانی چې دغه مرتدینو چې کم مسلمانان مرتد شوي د 15,000 کسانو مشر، هغه ته وی چې لاړ شه او دا مسلمانان وږي تږي خلک دي، پیسې ورته ومنه که دا جنگ پرېږدي واپس مدینې ته لاړ شي. نو راغی داسې لرې ودرېده، اواز یو کال البراز البراز، مخې ته څوک راوځئ. حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنه توره په لاس په ډېره جلتۍ سره میدان ته وروته. د هغه دا ګمان راغی چې دا کافر پهلوانۍ اراده لري چې زه پهلواني ورسره وکړم. هغې کافر چغه ووهله چې زه ګوره جنګ ته نه یم راغلی، صلح ته راغلی یم، جنګ ونه کې. ابو عبیده صاحب توره په تیږې کې کېښوده. تاریخ لیکي چې دومره د اسونه نږدې شو چې دواړو اسونو خپلو کې بوزې سره بوی کړې، خوا په خوا ودرېد. ورته څنګه راغلی؟ وایي دیرجان را لېږلی یم، هرقل بادشاه خبر را لېږلی
چې ستاسو مسلمانانو مشرانو ته به منګه سل دینار ورکو، پټکی جامې به ورکو، توري به ورکو، هر یو ته به جوړې ورکو. دا جنگ مکه وای شام را تپری دی او جنگ اسم نشي کولای، موږ ډیر یو، زه واپس لاړ شي مدینه ته به موږ در پسې نه درځو. مسلمانانو غیرت ته ګورا، هغه دا شان به غیرت بادشاہان نو. هغه ورته وای موږ ته رسول الله درې خبرې کړې دي چې یا کافر ته وای چې ایمان راوړی، ته ایمان راوړی تاسو وای نه دا خو نشي کېدی، هغه هم نسواره او د امریکایانو غوندي. وای دویمه دا چې موږ ته رسول الله ویلي چې دوی ته وای چې جزیه به ورکوي عن یدین وهم صاغرون، پټی ټکونه باندې په ذلیل